هغه چې جاز نه به مخ پټاو چې ټانګې ته به صادر تاړو هغه چې ډیره به ناجوړه شوله په سر پیچک باندې به سر تاړو مخکې به ماته تی دعا وکړله رستو به نیت د مازدیګر تاړو هغه په ما دومره مینه وه چې ما ته تعویض به د نظر تاړو هغه خاموشه خاریې ته لاړه هغې سامان د لوی سفر تاړو زه چې د کور نه به بهر لاړم یا به زه دیر ته په چکر لاړم زما په مخ رڼاګانې به وي ما پسې ډېرې دعاګانې به وي ما چې به وکړه زیاتي شپه ملګرو هغه به ډېره وه خفه ملګرو چې زه به نه وم پریشانه به وه ما پسې ډېره سرګردانه به وه ما چې به وکړه زیاتي شپه ملګرو هغه به ډېره وه خفه ملګرو چې زه به نه وم پریشانه به وه ما پسې ډېره سرګردانه به وه زه چې د بار نه به واپس رالمه د هغې خواله به سمدس رالمه نورو بچو به زما څنګ ته کتل هغې غریبي به مې رنګ ته کتل او بې لالچه محبت د هغې او بې لالچه محبت د هغې ځکه د خپو لاندې جنت د هغې زه به یې خپل ځان ته راښکته کړمه ډک بیا د مینې محبته کړمه زه به یې خپل ځان ته راښکته کړمه ډک بیا د مینې محبته کړمه نږدې بیا خپل ځان ته ولکړمه زه بیا بیا په دواړه مخه ښکل کړمه زه ما ته چې اوس هم هغه وخت رایاد شي هغه د جمعې موسم سخت رایاد شي په سوچ کې لاړ شم غریب نیولی شمه والله که زړه کنټرول کولی شمه او چا سه چې کښېنم نو خندا نه راځي تیر شوی وخت په بیرته بیا نه راځي په دغه شپو کې یوه شپه ملګرو چې زړه مې ډېر زیات وخپه ملګرو لږ شان وده په زړه بیدار ومه زه د چا د غږ په انتظار ومه زه او وشي یو غږ چې په ما ګرانه بچئ خواله مې راشه علیشانه بچئ سر ته مې کښېنه جدا کېږم درنه دیدن مې ښه وکړه مړه کېږم درنه زما شورو دی زنکدن بچیا سختي مې راغله په بدن بچیا سختی می راغله په بدن بچیا در باندې بند بشي دیدن بچیا او په خولې درېیمه کلمه راغلله د زنکدن پې علامه راغلله زه د کټلنګ یو کله سر لتلمه کله به بیا د کوڅې